د سهار سپېدې راوختې د ملایانو اذانونه دي. الله اکبر الله اکبر. د مرغیو چونهار دی. نری سلی الوزي د دوبي د یو نوي رون سهار پیل وسو. زیرک او غشتري خلک سهار وختي له خوبه راپاسي، له لمانځه پس د روغ جوړ صحت لرلو په خاطر په پښو تګ، منډې، یوګا، بېلابېلې لوبې او د بدن د جوړولو ځایونه لکه جیم ته درومي. د پوهانو په نظر کې پکار دی چې نر او ښځې په 24 ساعتو کې لږ تر لږه 1 ساعت یا 1 غنټه په پښو وګرځي. همداراز به بیا دوی له ډیرو بدني ناروغیو څخه ځان وژغوري. د ورزش کوونکو او ډاکټرانو په اړوند پکار دی چې یو وګړی د ورځې 10,000 قدمه واخلي. دوی وایي چې نن سبا زموږ خوراکي توکي د پخوا په شان صفا نه دي او له بېلابېلو کیمیکلزو څخه ډک دي چې په دې خبره کې هېڅ شک نشته. که موږ وګورو اوس په ګرده نړۍ کې زیاتره عمرونه د جاپان د خلکو دي چې تقریبا د ښځو او د نارینه عمرونه تر 80 کلو پورې زیاته دي او تر ډېره ځایه پورې په دوی کې بدني ناروغۍ له دې وجې څخه نشته چې یو خو دوی صفا خوراک، صفا خواړه خوري او بل دوی کارونه هم کوي، په پښو ګرځي، خوب یې پر وخت وي او پر وخت راکښېني. تاسو فکر کړی دی پخوا زموږ د خلکو عمرونه زیاته ولې وو او ولې له ناروغیو پاک وو؟ هغه ځکه دوی به کارونه کول، زیار به یې ایستی، په ساده ډول به خوشحالۍ لمانځلې. او سهار وختي به پر وخت راکښېنستل، صفا خوراک به یې کولی، صفا خواړه به یې خوړل. بل د سهار وختي ناستې ګټه دا هم ده چې انسان د ورځې په رڼا کې که ته دفتر لځې یا ستا یو بل کاروبار وي هغه کوې، ته ډیر کار ایستلی شي. او له دې سره سره د سهار د وختي دا فایده هم ده چې کله انسان سهار وختي راکښېني هغه د سهار چې پرسکونه ماحول له هغه څخه ته ډیر ښه خوند اخیستی شي. او بله خبره دا ده د نن سبا چې کومه نړۍ ده هغه د یو کلي په شان ده، یعنی موږ د یو بل په حال باندې خبر یو. که موږ وګورو کوم کامونو چې ترقي کړې ده، کوم کامونه چې ترقي یافته دي، کوم هیوادونه چې ترقي یافته دي، د هغو شاته لامل او وجه دا ده چې دوی پر وخت باندې راکښېني او پر وخت باندې بیدېږي. دوی خپل کار پر وخت باندې کوي. نو 100 خبرې سره یو د سهار وختي ناسته ډیره فایده لري او له دې سره سره واک چې کوم دی یا د پښو تګ چې کوم دی هغه که ته په هر وخت کې کوې، په سهار کې کوې، په ماښام کې کوې، په مازدیګر کې کوې، دغه د ښه صحت د ښه بدن د جوړولو دپاره چې بیا به ته سبا له ناروغیو څخه خلاص یې، د هغه دپاره ډیر ضروري دی.